یو ځل بیا د مینه پس تاسو په خپل پروګرام د مسافرو په بنډار کې هرکلی ویم. د پروګرام په دې برخه کې یو ځل بیا د شاعرۍ طرف ته راشو او شاعر ملګری دی محمد افضل سیریوال. هغه له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځي. محمد افضل سیریوال. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي. ارشاد. د زړه په سر مې پاتې شوې ارمان یو څو خبرې. د زړه په سر مې پاتې شوې ارمان یو څو خبرې. کاش کړې چې وې ما سره جانان یو څو خبرې. واه. او هر څوک د پردي وطن په ښکلي ښار کې اوسم. واه. هر څوک د پردي وطن په ښکلي ښار کې اوسم. وځي مې نه د زړه نه د مردان یو څو خبرې. ډېر ښه. غزل دی. خوږه جانانه د تصویر د څومره خیال ساتمه. خوږه جانانه د تصویر د څومره خیال ساتمه. لکه د هوږ لاسې د هر چا نه په پال ساتمه. ډېر ښه. او ته دې د پلار نیکه شمله دغسې لوړه ساته. ته دې د پلار نیکه شمله دغسې لوړه ساته. زه پښتنه به هم په سر د حیا شال ساتمه. او د ولس غم او ستا یادونه پکې ښه بدلو. د ولس غم او ستا یادونه پکې ښه بدلو. جانانه نور زړګی د هر څه نه کنګال ساتمه. ډېر ښه. او لوږه دې وي تنده دې وي خو چې بیلتون دې نه وي. لوږه دې وي تنده دې وي خو چې بیلتون دې نه وي. وطنه تل بری د سیالو سره سیال ساتمه. ډېر ښه. او چې غزل نه لیکم سندره او ټپه نه لیکم. چې غزل نه لیکم سندره او ټپه نه لیکم. د مینې درد به آخر څنګه زړه کې سنبال ساتمه. ډېر. او خدای زما افضل زما غېږې له بیا راولي. واه. خدای زما افضل زما غېږې له بیا راولي. د راتلو لارې په تمه د وصال ساتم. ډېر ښه. ډېر ښه محمد افضل صاحب. ډېره مننه. محمد افضل